السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. میرویس شاهد ورور پوښتنه کړې ده چې دلته یو کس کره لور پیدا شوه، نو چې کله د دې سړي غوږونو ته دا خبر ورورسېده چې ستا په کورنۍ کې لور پیدا شوې، الله لور درکړې، نو د سړي په جواب کې ورته وویل چې زما په کار نه ده، ویسوځوئ. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یهب لمن یشاء اناثا. الله رب العزت چاته لور ورکوي. ویهب لمن یشاء ذکور. الله رب العزت چاته نارینه اولاد ورکوي. او یجعلهم ذکرانا و اناثا. یا الله رب العزت چاته لور او زوی دواړه ورکوي، هم زمن ورکوي هم لورګانې ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما. او الله رب العزت څوک چې وغواړي هغه عقیم ګرځوي، بلکل اولاد به نه لري. کاش دا سړی د هغې مور د زړه نه خبر وای، یا د هغه پلار د زړه نه خبر وای چې اصلا هغه اولاد نه لري. او بل دا چې د دې په کور کې لور پیدا کیږي، دا پې خفه کیږي او دا وایي چې زما په کار نه ده، ویسوځه. همدا عادت د مکې د مشرکینو و چې کله به د هغوی په کورنیو کې یعنې یوه نجلۍ به پکې پیدا شوه، نو د هغوی مخونه به تور شول، د ډېرې غصې او د ډېر غم نه به مخونه تور شول. نو اوس چې چا کره لور پیدا کیږي او دا پرې خفه کیږي، دا پرې اعتراض کوي، په حقیقت کې دا د الله رب العزت په فیصلې باندې او په تقدیر باندې راضي نه دی. نو داسې سړي سره به الله په آخرت کې حساب هم کوي او په دنیا کې به په داسې آزمایښت کې راولي چې بیا به د خلاصون لار نه لري. کله چې الله رب العزت 3 میاشتې مخکې یا څه باندې ما ته 4مه لور راکړه، زه په هغه روغتون کې وم، 2:30 بجې یا 3 بجې د شپې وې. نو چې کله خبر شوم چې الله رب العزت ما ته 4مه لور راکړې، 3م منزل کې د اودسونو ځای او د مانځه ځای و، هلته وختلم، 2 رکعته لمونځ مې وکړه او د الله رب العزت شکر مې ادا کړ چې یا الله شکر چې تا ما ته په 4 اندامونو باندې برابر اولاد را په برخه کړ. او چې کله لاندې زه راکوز شو، هلته په معلوماتو کې چې یو ځوان ناست و، هغه راته قیصه کوله، راته ویلې چې څه موده مخکې دلته د یوې کورنۍ نه همداسې یوه خور چې په ماشوم باندې مریضه وه راوړل شوه، خاوند یې ورسره و او د دې ښځې خواښې ورسره وه. همدغې خور کره لور پیدا شوه، الله رب العزت د لور په نعمت باندې ونازوله. د دې ځوان مور بهر راووتله، دې ځوان ته مبارکي ورکوله چې الله رب العزت ستا په کور کې لور پیدا کړه، الله لور درکړه. کله چې دې مور دا خبرې خپل زوی ته وکړې، نو زوی وی ورته مخ راواړه او ورته ویلې چې دا یې څه پیدا کړي دي. خپلې مور ته یې بدرد ویلې او خپلې میرمنې ته یې هم شکنځل وکړ. خو دا جاهل په دې باندې نه پوهېده چې دا د لور پیدا کول دا د دې میرمنې کار دی، او که دا الله کوي. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا او یجعلهم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. دا بدبخته د الله رب العزت د دې کلام نه غافله او جاهله و، د الله په تقدیر او په فیصلې باندې راضي نه و. او دا یې ورته ویلې چې دا زما په کار نه ده. میرمن یې را وغوښته، د لاس نه یې ونیوله، په موټر کې کېنوله، ځان سره یې میرمن بوتله، هغه جنۍ یې په دې روغتون او په شفاخانه کې پرېښودله. هغې مور 9 میاشتې دا ماشوم په خپله ګېډه کې وګرځاوه. هغې مور د دې نجلۍ د ولادت او د زیږون په وخت کې څومره تکلیف ولید چې عبدالله ابن عمر ته یو یمنی راځي، خپله مور یې په شا کړې، په سخته ګرمي کې هغې ته د کعبې نه طواف ورکوي
چې کله د طواف نه فارغه کیږي راځي عبدالله ابن عمر ته کیني ورته وایي چې ما د خپلې مور حق ادا که. عبدالله ابن عمر ورته وایي نه، هغه یو چې ستا مور ستا د زیږون په وخت کې ویستلی، که ټول عمر د خپل مور په شا باندې وګرځئ او د کعبې نه طوافونه ورکړې، د یو هغه بدله یې ته نشي پوره کولی. نو دې مور 9 میاشتې دا ماشوم په ګیډه کې وګرځوه، د هغې په زیږون کې تکلیف او درد ولیده، اما همدغه جاهل او بدبخته ځوان اخر مور تشلاسې د روغتون نه روانه کړه، هغه ماشوم ته یې پرېنښودله چې هغه ته شیدې ورکړي. دا ځوان به ښه ورځ وي؟ نه به په دنیا کې ښه ورځ وي او نه په آخرت کې. او هغه روغتون والا راته ویلي چې هغه نجلۍ دلته منګ وساتله، دلته یوه قابله یا نرسه وه، هغې ځان سره کړه، اوس ګرځي او راګرځي. نو دا د مشرکینو او د کفارو عادت دی چې هغه په نجلۍ باندې خفه کیږي او په نارینه باندې خوشحالیږي. دا د الله فیصله ده، د الله رب العزت په فیصلې باندې باید راځي. همدغه نجلۍ ده چې سبا ستا میرمن کیږي، همدغه نجلۍ ده چې سبا ستا مور کیږي، همدغه نجلۍ ده چې سبا ستا نیا کیږي. همدا جنۍ مور ده، هغه مور چې خپله یې جړلي او تی خندولی. همدغه نجلۍ دا مور ده چې په خپله یې وږې ناسته ده او تی موړ کړی. همدغه نجلۍ مور ده، هغه مور چې په خپله ویښه ناسته ده او تی ویده کړی. همدغه نجلۍ مور ده چې په خپلو مبارکو او پاکو لاسونو باندې ستا بدن نه پلیتي لرې کړې، تی وینځلی. همدغه نجلۍ مور ده چې 9 میاشتې ته په خپل ګیډه کې ګرځولی. بس الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او الله دې دا توفیق راکړي چې د الله په ورکړه او د الله په فیصلې باندې موږ راضي اوسو، که نه الله رب العزت به مو د سخت امتحان سره مخ کړي. ډیری میندې او پلرونه دي چې زما غږ به همدا اوس د دوی تر غوږونو رسیږي، چې هغوی به د خپلو لورګانو نه خیر لیدلی، هغو به د میندو خدمت کړی وي، د پلرونو خدمت به کړی وي، د هغو احترام او عزت به یې ساتلی وي. او زمن به داسې وي چې نه د مور په عزت باندې به پوهیږي، نه به د پلار په عزت باندې پوهیږي، او نه به د هغو په قدر او د هغو په احترام باندې پوهیږي. داسې اولاد به څوک څه کړي د دې نه چې نه وي بهتره دی. ډیری داسې خویندې دي چې خپلو میندو او پلرونو ته نیکنامي او عزت وربخلی، او ډیری داسې نارینه او زامن دي چې خپل میندې او پلرونو ته بې عزتي راوړې. هغوی د دې په ځای چې خپلو پلرونو ته نیکنامي راوړي، هغوی د غم په دسترخوان کینولي چې تل لپاره د دوی د درد او د غم نه اوښکې تویوي. حتی ځینې خو داسې بدبخته هم دي چې د مور و پلار په شکنځلو او په بې احترامي باندې بسنه نه ده کړې، هغو پسې لرګی او سوټی راپورته کړی دی. ای کاش چې دا سړی د هغې مورکۍ د زړه نه خبر وای چې هغه اثر اولاد نه لري. ای کاش چې د هغه ځوان د زړه نه خبر وای چې هغه د سره اولاد نه لري. درته بسر په سجده ږدمه په هر آن کې، ذات دې رب پاک دی، لوی دي قدرتونه، څومره ستر دی واک دی. درته بسر په سجده ږدمه په هر آن کې، ذات دې رب پاک دی، لوی دي قدرتونه، څومره ستر دی واک